سلامونه ملګرو، ادریس خان اچکزی. ملګرو د الله د رضا لپاره د ویډیو در سره شیروم په دې ګروپانه کې دا چې د ترکیه استنبول دی. دلته الحمدلله موږ په جګو سترګو ژوند کړی دی. نو دلته چې د نن څومره مظاهرې او احتجاجونه شروع دي د فلسطین لپاره چې دا کوم فلسطین باندې بمباریان شروع دي، ظلمونه پر شروع دي. دلته دا خلک وایي، د ترکیه خلک وایي دا ګرځه کوشش دا دی چې مسلمانان ختموي. نو لہذا دوی دا وایي چې مطلب چې کوم سړی مسلمانې کلمه وایي د نبي صلی الله علیه وسلم امتی، نو هغه پر خپلو پیجو باندې او پر خپل کا واتس اپ کې د میسنجر کې درشي ګروپان چې د الله د رضا لپاره د زموږ आवाज هم پورته کوي د فلسطین لپاره. ځکه دلته چې دی وایي مسجد اقصی مطلب ډېر په خطر کې دی، دا خلک مطلب ډېر من کیږي. نو د الله د رضا لپاره باید چې که څوک د دین خدمت نشي کولی یا نشي ورتللی یا ځای ته ځان نشي رسولی، دونه دې وکړي چې د دې د دنیا आवाज پورته کړي چې یو پر فیسبوک پر یو شي باندې معلومیږي چې موږ مسلمانان کلمه وایي د هر چا سره ولاړ وي. نو دلته چې دی نن څومره مظاهرې شروع دي، الله پاک دې دغه سره تباه او برباد کړي. نو دغه یو ویډیو په دې ګروپانو کې در سره شوم په خاطر چې دلته د مسلمانان ډېر په تکلیف دي. دا د فلسطین د نن برای راست ګرځېدي راوتلي د فلسطین په باره کې دي.